سلامونه او نیکې هیلې مو منئ درنو لیدونکو د بیسټ فور یو چینل له طرفه زه سردار ولی یو ځل بیا حاضر یم چې د ډیټ اف فارموله تاسو ته هم په ایم ایس ایکسل کې که چیرته د یو کس پیدایښت په پنځمې د پنځمې 1991 کې شوی وي نو د دې تاریخ څخه غواړو چې د هغه کلونه پیدا کړو چې یاره دا څو کلن دی میاشتې پیدا کړو او ورځ نو د دې لپاره زه تاسو ته غواړم چې یو فارموله وښیم دا فارمولې ته وایي dated f د دې فارمولې په واسطه موږ کولی شو چې د یو کس له تاریخ څخه دغه کلونه میاشت او ورځ معلومې کړو نو راځئ دستانه اول به دلته ورکړو is equal to مساوي f dated f قوس به شروع کړو او هغه تاریخ به انتخاب کړو چې کوم تاریخ نه غواړو د کلونه میاشت او ورځې راوباسو له دې څخه وروسته کامه لګوو او بیا ټوډے لګوو ټوډے په دې خاطر باندې چې زموږ د دغه کمپیوټر د نننۍ ورځې د تاریخ سره سمون خوري هغه روباسه راته او له دې څخه وروسته قوس شروع کوو بندوو او بیا کامه لګوو او له دې څخه وروسته ډبل کوټیشن لګوو او ورکوو وای د وای نه مراد کال دی یعنی ماته کلونه وښیه چې دا څو کلن دی بیا ډبل کوټیشن لګوو او قوس بندوو او انټر نو موږ ته وښودل چې دا څو کلن دی 22 ښه کلونه خو راته معلوم کړل اوس غواړو چې میاشتې معلوم کړو چې دا څو میاشتو دی بیا هم هماغه فارمول dated f قوس شروع او تاریخ انتخابو له هغې څخه وروسته کاما today قوس شروع بند کاما ډبل کوټیشن بیا لګوو او ورکوو چې ym year month ډبل کوټیشن قوس بند انټر نو دا د 22 کالو 11 میاشتو دی اوس غواړو چې ورځې معلومې کړو چې د څو ورځو دی بیا هم dated f قوس شروع تاریخ انتخابو کاما او له دې څخه وروسته بیا ټوډے لګوو قوس شروع بند بیا کاما ډبل کوټیشن ورکوو او ورته ووایو چې منت ډے md کوټیشن ډبل قوس بند نو دا موږ ته ورځې راوباسي نو دغه کس چې په دغه تاریخ باندې پیدا شوی دی په دغه تاریخ پیدا شوی دی د 22 کلو دی د 11 میاشتو او د 21 ورځو امید لرم چې ستاسو به دغه فارمول خوښ شوی وي ډېر آسان دی کار پې وکئ او تاسو به په اسانۍ سره د یو چا له تاریخ څخه د هغه کلونه میاشت او ورځې روباسئ زه امید لرم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي که چیرته خوښه شوې وي له خپلو دوستانو سره شریک کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ بیسټ فور یو